انسټالیشن لپاره به تاسې خپل د وینډوز چې کومه سی ډي وي یا بوټیبل یو اس بي ډرایو یا فلش ډرایو اماده کړی وي تیار کړی وي هغه به ور واچوئ کمپیوټر به ریسټارټ کړئ څنګه چې ریسټارټ کړئ نو تاسې به ووایئ F12 بټن په ډېر کمپیوټرونو کې او د نورو مربوطه کمپیوټرونو به تاسې مربوطه بټن یې ورسره ووایئ لکه F12 F2 او ډیلیټ همدارقم اسکیپ د ځینې کمپیوټر وي چې هغه هم کله ووایئ که چېرته بوټیبل یو اس بي ډرایو یا فلش ډرایو مو راچولی وي نو هغه به انتخاب کړئ انټر به کړئ که سی ډي مو راچولی یا ډي وي ډي راچولی سی ډي ډي وي ډي به انتخاب کړئ انټر به کړئ د هغه نه وروسته به تاسې ته راشي دا سکرین press any key to boot from USB یا press any key to boot from CD نو په دې وخت کې به تاسې د کمپیوټر د کیبورډ چې هر یو بټن یو به ووایي د هغه نه وروسته به تاسې ته بیا راشي دغه سکرین لوډینګ فایلز به لیکلي ده به لږ څه وخت ونیسي د هغه نه وروسته به تاسې ته راشي دغه سکرین دا به هم لږ څه وخت ونیسي او ډېر ژر به بدل شي په دې سکرین باندې دې نه وروسته به تاسې په نیکسټ بټن باندې په دې سکرین کې کلیک کوئ او په دې سکرین کې به په انسټال ناو بټن باندې کلیک کوئ بیا به دلته دغه سکرین چې دا به هم لږ وخت ونیسي سټارټینګ سیټ اپ از سټارټینګ او د دې نه پس به تاسې ته راشي دغه سکرین په دې سکرین کې به تاسې که چېرته د مایکروسافټ کمپنۍ نه وینډوز اخیستی وي هغه کې به هغه کوډ وي د به یو کوډ درکړی وي هغه به دلته ولیکي په دې باکس کې ټکس باکس کې که چېرته نه وي نو سکیپ به یې کړي په هغه وینډوز 8 کې هم دغه سکیپ بټن هلته که نه ښکاري نو سکیپ به یې کړي هلته هم ځکه چې ته اکټیویشن کوډ نه لري چې سکیپ دې که ځکه مثال غواړي چې وروسته بیا دا کوډ ورکړي نو هغه به انتخاب کړي سکیپ او که وي درسره نو کوډ به ورکړي او دغه نه مخکې چې کوم نیکسټ بټن و دغه بټن د چې کوم نیکسټ بټن د په دې باندې بیا کلیک او په دې سکرین کې به تاسې دا چیک باکس به فعال کړئ او نیکسټ به یې کړئ او په دې سکرین کې به تاسې کسټم انسټال وینډوز اونلی ایډوانسډ دې باندې به کلیک کړئ او په دې سکرین کې به تاسې خپل چې کوم سی ډرایو دا به ډیلیټ کړئ او په هغه کې به بیا چې ډیلیټ هم که دا پارټیشن به پکې جوړ کړئ او په هغه کې به بیا وینډوز انسټالوئ نو په دې کې چې کوم دا اول ډرایو چې دا چې په جی بي کې سایز ده هغه دغه اول یو ته دا به انتخاب کړئ او ډیلیټ بټن به ووایئ اوکې به کړئ بیا به دلته ورسره ولیکي انالوکیټډ سپیس لکه څنګه چې دې ته لیکلی دی یا دې ته لیکلی دی نو چې انالوکیټډ سپیس چې کله ولیکئ هغه به انتخاب کړئ نیو باندې به کلیک کړئ او انټر به یې کړئ څومره سایز چې ته ورکړئ هغه سایز به ورکړئ اوکې به یې کړئ نو تاسې چې ډرایو به دلته جوړ شي هغه به انتخاب کړئ او نیکسټ بټن باندې به کلیک کړئ څنګه دی چې نیکسټ بټن باندې کلیک کړئ نو دې سکرین کې تاسې ګورئ چې 3-4-5 اپشن دي کاپینګ وینډوز فایلز دا چې کله کاپي کړي بیا به دې سره ټیک مارک راسي بیا د هغه نه وروسته ګیټینګ فایلز ریډي فار انسټالیشن دا به دا فیصدي چې کوم د 100 سلنه ته رسیږي د هغه نه وروسته به دلته بیا یو ټیک مارک راځي په دې وخت کې کیدای شي یو وارې دوه وارې ستا کمپیوټر ریسټارټ هم سي او د هغه نه وروسته به بیا دلته مطلب د استعمالوونکي د یوزر کار نشته چې په دې ځای کې تاسې کوم بټن وغیره دا هر څه په اتومات ډول کېږي او له دې نه وروسته بیا تاسې ته راځي دغه سکرین او بیا په دې کې چې کوم دا د سکرین شاټ چې کوم کمپیوټر موږ راخیستي دي په هغه کې وینډوز 7 هم ستا 10 کې انسټال ده نو تاسې به 10 انتخاب کړئ که چېرته یو وینډوز کې تاسې ډیلیټ کړي وي لکه څنګه چې ما هلته پارټیشن درته ډیلیټ کړي پارټیشن نو بیا به سی ډرایو چې د ډیلیټ کړي به دغه اپشن نه ورکوي ډایرکټ به وینډوز 10 انتخابېږي انټر د پروډکټ کی د پروډکټ کی د نه غواړي ځکه چې هلته موږ تاسې ورنه کړله د اکټیویشن کوډ هم ورنه که زه ته یم چې نه ده بیا وروسته موږ وکړو د ډو دیس لیټر دی باندې به کلیک او په دې سکرین کې به یوز ایکسپریس سیټینګز دی باندې به کلیک او دا به لږ وخت ونیسي دا سکرین د هغه نه وروسته به درته راشي دا سکرین دلته د یو یوزر اکاونټ خپل نوم به دلته ولیکئ پاسورډ یې که اوس ورکوئ اوس یې ورته ولیکه که اوس یې نه ورکوئ نو بیا به وروسته هم ته پاسورډ ورکولی شي دلته به دې نوم ولیکئ او نیکسټ به یې کړئ چې نیکسټ دی که د هغه نه وروسته ته راځي وي آر سیټینګ تھنګز up for you ته به لږ وخت ونیسي او د دې نه وروسته به ته راشي دا سکرین this won't take long نو د دې نه پس به setting up your apps او بیا به ته راشي د وینډوز 10 ډیسکټاپ نو په دې سره دغه چې کوم وینډوز انسټالیشن او د 10 دا وشه نو تاسې ولیدل چې د وینډوز 7 8 او 10 په دغه په انسټالیشن